السلام علیکم قدرمنو ملګرو، تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې د پښتو او اردو ژبې مشهور سندرغاړي رحیم شاه باندې ډیر دردونکي حالت راغلی دی او د هغه په کور لوی غم راغلی دی ځکه چې د هغه پلار وفات شوی دی او هغه ډیر خفه دی. خو د هغه پلار په څه باندې مړ دی ویډیو را سره تر اخره وګورئ. دوستانو لکه څنګه مو چې تاسو ته وویل د پښتو د مشهور سندرغاړي رحیم شاه پلار پرون په کراچۍ کې وفات شوی چې هلته جنازه هم تر سره شوې ده او هغه نن سبا ډیر زیات خفه دی ځکه چې پلار یعنی د ژوند ستره هستی د لاسه ورکړې ده. رحیم شاه د پلار د مرګ خبر او تایید په خپله یو ویډیو کې هم کړی دی. د رحیم شاه خپل نوم محمد خان دی چې په کراچۍ کې پیدا شوی یعنی زیږېدلی دی او هلته یې تعلیم هم کړی دی، خو په خټه باندې پښتون دی او د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکی دی. د پلار د خوارۍ مزدورۍ په خاطر کراچۍ ته تللی و چې هلته یې بیا اوسیدل هم شروع کړل. رحیم شاه د پښتو سره سره اردو سندرې هم ویلي دي. د رحیم شاه د پلار مړینې د هغه مینوال ډیر خفه کړي دي او د افغانستان مشهور سندرغاړي اریان خان هم هغه سره غمرازي ښکاره کړې ده او د هغه پلار ته د مغفرت دعاګانې غوښتې دي. د یو مسلمان په حیثیت زموږ د حق جوړیږي چې د رحیم شاه پلار ته دعاګانې وکړو ځکه چې هغه اوس وفات دی او پرون یې په کراچۍ کې جنازه هم تر سره شوې ده. قدرمنو ډیر خلک به اوس هم موږ ته په کمنټ کې لیکي او دا به وایي چې ګینې هغه ډم دی دا او هغه، خو دومره تنګ نظري نه وي پکار. چا چې کلمه ویلي وي هغه زموږ ورور دی او مسلمان ورور ته دعا کول پکار دي. نو زړونه غټ کړئ او نفرتونه ختم کړئ او د یو مسلمان په صفت باندې ټولو مړو مسلمانانو ته دعاګانې وکړئ. الله پاک دې د رحیم شاه د پلار او د ټولو مړو جنتونه نصیب کړي، امین. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. خان کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د خدای په امان.